کابل ښاروالي وایي ژر به د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شو. کابل ښاروالي وایي ډېر ژر به د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شي. کابل ښاروالي په خپله ټویټر پاڼه په خپرو کړو معلوماتو کې ویلي چې دوی په کابل ښار کې د نرخونو وضعیت له نږدې څاري او ډېر ژر به د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شي. سرچینه کاږي چې دوی به د خپلو اقداماتو په لړ کې د سوداګرو له لوري د احتکار مخنیوی وکړي او دغه راز به په معیاري توګه د نرخونو د کنټرول لپاره لاس په کار شي. کابل ښاروالۍ په کابل ښار کې پر سوداګرو او هټیوالو غږ کړی دی چې د هېواد وضعیت ته په کتو په نرخونو کې عادلانه چلند ولري او له احتکار لاس واخلي. په کابل او ولایتونو کې هغه مهال نرخونه لوړ شول چې د ډالر پر وړاندې افغانۍ پر ارزښت بایلود، خو اوس چې د افغانۍ ارزښت لوړ شو تر دې دمه په نرخونو کې کموالی نه دی راغلی. ښاریان د نرخونو له لوړېدو شکایت لري او له حکومت یې د کنټرول غوښتنه کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.